السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو موږ په ډیرو زیاتو طریقو سره یو شیټ داسې پټ کړو چې پیدا کولی بیا د چا کار نه وي. دا یوه عجیبه خبر ده. ګورئ موږ کولی شو چې په زرو طریقو دا پټ کړو، زرو طریقو، ځکه دا پاور او الګوریتم د تاسو خپل مغزو نه څنګه استفاده کوئ، څه رقم یې جوړوئ. خو ما دا عمومي اووه طریقې، اته یا لس طریقې انتخاب کړي دي چې په دې نمونه نور تاسو ټول کار کولی. زه یوازې الګوریتم او کود درته ښیم چې دا نمونه د وی بی ای په ذریعه باندې دا کار کیږي. نور دا ایونټ هینډلینګ سیستم پورې ارتباط لري. تاسو څنګه دا ایونټ کوئ، یعنی دا ټریګر څنګه جوړوئ، څه وخت پیر کیږي، چیک بوکسونو، ریډیو بټن باندې، فریم باندې، ماوس مو باندې، ډاون، انیشیل، ډی اکټیویشن، په کومه طریقه چې تاسو غواړئ جوړولی شئ. خو دلته د شیټ عموما دوه طریقې ډیر عموما هایډ راځي، یو ویری هایډ دی، یو سمپل هایډ. شاید تاسو داسې هایډ هم لیدلی وي که نه، لکه دا سمپل هایډ، دا بیا سمپل هایډ ده. کله چې دا و دا مې کلیک وکړو، شیټ 2 به له ما سره څه ورسي، هایډ سي، هایډ سو که نه، شیټ 2 ما سره ورک سو. خو دا بیا سمپل ده. بیرته همدلته راځو، په دې کلیک کوم او هایډ ان هایډ شیټ، سمپل شیټ 2 بیرته اوکې. زه وایم نه، ویری هایډ، ویری هایډ مې کو، پټ سو ما سره که نه، هایډ سو. زه راځم اوس دا ځلې چې کومه دا ما سره دلته نسته، ډسیبل ده. خو بیا زه پیدا کولی شم، بیرته په دې باندې کلیک کوم، هغه ډایرکټلی ما ته څه ورکېږي، را پیدا کېږي. یا موږ دا سمپل هایډ کوو، بیا بیرته سمپل ډسیبل کوو. سمپل طریقه ده دا. یعنی د دې کوډ شات څنګه کوډ ما کړی ده، دې شات راځم، زه ماکرو ته راځم او دا کوم کوډونه چې ما کړي دي دا راځم دلته، زه دا نو نوي بټنان تاسو لپاره واخلم، یا ماکرو ریکارډوم 1 2 او بیا هایډن سیستم ده که نه، الټ اف 11 وهم که نه، او زه دا ماکرو ډیلیټ اوم. ډېر سمپل کوډ ما ډېر کوشش کړی چې ډېر سمپل کړم. نو دلته راځم، زه ماکرو ریکارډوم، الټ اول راځم هایډ لپاره که نه، نو سمپل هایډ لپاره سب هایډ، پښتو نه بلکې انګلیش هایډ، سب دی هایډ. فقط وایم شیټ 2 ډاټ ویزیبل ایکول ټو شیټ هایډ، سب دی ویری هایډ، او دلته شیټ 2 ډاټ ویزیبل مساوي که ویری هایډ، او دلته سب دی شو که نه، او بیا دلته شیټ 2 ډاټ ویزیبل ایکول ټو. ډېر سمپل طریقه ده، تر دې خو نور سمپل طریقه نشي کېدی. یعنی اوبجیکټ جوړې، دا کولیکشن اف اپلیکیشن، ورک بوکس، دې ته ما کار نه ده پرېښی، ما ډایرکټلی دلته شیټ 2 بس، او د هغه یوه ده پروپرټي، او دا مې هم د هغه ویلیو اساین کړې ده. فقط په دې باندې رایټ کلیک کوم، هایډن ته ماکرو ته راځم، کوم ماکرو ورسره رن کوم، زه ورته سمپل هایډ ان اوکې. په دې باندې کوم ماکرو رن کوم، ماکرو ته راځم ویری هایډ، او شو دواړه سمپل یو ماکرو ورته اسان کوم، ځکه ویزیبلیټي شو کول د دواړو یو رقم ده. بس په دې کلیک کوم، د وی بی ای له لارې یو رقم ده، ما جی واي باندې نه ده که نه، شو او دا اوکې سمپل. شیټ 2 ته ګورئ، هایډ صحیح شو. بیرته دې باندې کلیک کوم، شو، او بیا په دې باندې کلیک کوم، دا بخښنه غواړم، دا ان هایډ ده، بخښنه غواړم ان هایډ ده، دا فقط هغه ټایپ کې ټیکسټ ټایپ کې ایرر ده. ویری هایډ، ویری هایډ، ویری هایډ شو ده. یو بل طریقه دا ده چې ډیولپر ته راسئ او د دې ورک بک پروپرټي اوپن کړئ، او دلته راسئ، تاسو به داسې کوئ، شیټ 2 ته به راسئ، دا یو بله طریقه ده که نه، او بیا پروپرټي ته راځم، او بیا دلته بیا دوه میتډ باندې کولی شو موږ، یعنی دا په دوه میتډو، په دوه طریقو سره بیا کولی شو چې موږ وغواړو چې دا شو ان هایډ، که زه ورته دا شیټ 2 کې ولاړ یم که نه، ویری هایډ یا سمپل هایډ، زه ورته سمپل هایډ، ما سره شیټ 2 هایډ سو. بیرته یې هم سمپل کولی شم، یا د دې په ذریعه باندې، یا هم د فارمیټ په ذریعه باندې. خو که دا شیټ موږ چېرته ایډوانس هایډ کو، پروپرټي ته راسو، او بیا راسو ویری هایډ ته، او بیا دا کلوز کم، دا ځل بیا فارمیټ نه نسم کولی، دا څنګه کم، دلته راځم، او دلته دا ما سره کار نه کوي، بیا دا بیرته وی بی ای کولی شي ما ته یې څه وکړي، ویزیبل کړي.
دا تقریبا سوی 2 3 4 5 طریقې سوی کنه. یو طریقه وی بی وی بی ایکسپلورر لارین کولای سو وی بی تر ازو او موږ ته دا شیټ او د دې پراپرټي یا F4 وو د دې پراپرټي راته اوپن کیږي او د پراپرټي کې موږ ورته دا هایټ کوو. نو دا څه رقم ته هایټ کوي موږ ورته دا هایډن کا سمپل شیټ 2 هایټ شیټ 1 پاردن بخښنه غواړم دا ویزیبل کوم او شیټ 2 هایډن پس دلته راځم بیا هایټ سوي د بیرته هم داسې طریقه باندې بیرته شو کولای سو الټ F11 بیا راځم زه ورته شیټ 2 ویری هایټ کراته بیرته ویری هایډن باندې کلیک کوم او دلته راځم بیا ویری هایډن د دا طریقه او دلته بیرته شو کولای سو فارمیټ کې راځو او بیا دلته راځو او بیا دلته بیا کار نه کوي او بیا وی چیک او بیا به وی بی ای کار رات کوي. دوه طریقې هم دان سوي کنه. وس ما تاسو ته ویل سي ایونت هندلینګ پورې ارتباط لري سي هر رقم تخنیک تاسو وغواړئ یو زر طریقو تاسو دا هایډولای سي. خو یو سمپل زوایم که چیر په سل کې چا ولیکل هایټ نو شیټ 2 پټوه صحیح سو. نو زه راځم په کوم شیټ کې کنه نو زه دلته وی بی ته راځم الټ F11 ته راځم او بیا زه ورته دیس ورک بوک یا شیټ 1 کې په شیټ 1 کې سي په کوم ایونت سلیکشن چینج زه ورته اف که چیرته ټارګیټ یا کوم سل سي د هغه ویلیو مساوي سوه له هایټ سره نو بیا ته څه وکړه دین څه وکړه بیا ورته شیټ 2 ډاټ ویزیبل ایکوال ټو ویری هایټ یا سمپل هایټ ایلس چې کې که چیرې شیټ 2 ډاټ ویزیبل که چیر بیا ټارګیټ ایل سی پر کوم کنه ایل سی که چیرته بیا ټارګیټ ډاټ ویلیو مساوي سره چیټ سره ان هایټ سره دین څه وکړه دین بیا شیټ 2 dot visible equal to visible and if else شرط نور کو او یو ایرر باج وخت د شیټ به شو سوی بیا به موږ ان هاي ټایپ او یا ایرر پیشیږي نو دغه په خاطر وایم ان ایرر resume next کوډ دی بیا ایگزیکیوټ کیږي. وی بی کوډ تر اعظم الټ F11 بالکل صحیح د ډیزاین نه ټیک مارک است کوي صحیح سو سیرانی نو زه راځم زه لیکم احمد ا شیټ 2 ستا زه لیکم محمد شیټ 2 ستا زه لیکم هایټ شیټ 2 ستا خو کدی دلته کلیک ور باندې وکړو ډایرکټ پټ و زه بیرته شو کو زه لیکم جاوید بیا زه لیکم بختیار بیا لیکم ان هایټ خو ان هایټ باندې شو نسو خو سکل زه کرسر پورته کو ډایرکټ هغه سلیکټ کیږي او ما سره دا ایونت رن کیږي موږ وای ډایرکټلی د کیږي نو سلیکشن به بیا تاسو هغه ایونت فقط دا خبره په ایونت هندلینګ سیستم پورې ارتباط لري کنه.